نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په پخوا زمانه کې یو نبی د انبیا د یو ونې د یخته دمکې خودله چې په دې وخت کې یو میږی د دې سوړې نه راوختله او دا نبی د انبیاو یې وچیچو. دین نبی د انبیاو له غوسه وراله د میږانو ټولې سوړې ته یې اور واچو. د الله رب العالمین دین نبی د انبیاو ته وحی وکړه چې بسبب نملة واحدة احرقت امة من الامم تسبح الله. اے زمان نبی د یوې میږی د زیتی په وجه باندې تا یو امت اوسېزه چې هغې د الله رب العالمین تسبیح ویله. دی واقعه کې موږ او تاسو ته عبرتناک درسونه پراته دي. په دې کې اولنی درس دا دی چې نبی د انبیاو چې دی هغه باندې لوازم د بشریت راځي، ستړی کېږي، د ونې لاندې دمکې ښودله او یو میږی د میږانو نه رالی هغې وچیچو، هغه دردمن شو، بیا ورله غوسه وراله. دویمه فایده دا ده چې په دې حشراتو کې کم حشرات چې هغه انسان ته اذیت او تکلیف ورسوي د هغې قتل جایز دی. ځکه دې روایت کې داسې راځي په بعضو الفاظو د حدیث کې چې هلا نملة واحدة، دا یوه میږی دې ولې نه وجله؟ وجه دا ده چې د یوې میږی جنایت کړی او دغه وجه ده چې کوم حیوانات هغه فساد کوي موږ ته شریعت د هغې حکم را کړی دی چې دا قتل کوي، په حل او حرم دواړو کې قتلولی شي. د الله نبی فرمای خمس من الفواسق یقتلن فی الحل والحرم. 15 حیوانات دي چې هغه په حل کې هم وجل جایز دي او په حرم کې وجل جایز دي. یو د هغې نه مږه ده، یو د هغې نه چې دی مار دی، یو د هغې نه لړم دی، یو د هغې نه کارغه دی، یو د هغې نه ټپوس دی. په یو روایت کې داسې راځي چې کلب عقور چیچونکی سپی دی. دویمه فایده د درس کې د واقعه کې دا ده چې دا حیوانات د الله رب العالمین عبادت کوي او دوی د الله تسبیح وایي، لکه څرنګه چې قرآن کریم کې الله فرمایي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. هیڅ یو څیز نشته مګر دغه د الله رب العالمین تسبیح وایي. لکن تاسو په هغې تسبیح باندې پوهېږئ نو د حدیث کې هم دا ذکر شو چې دا میږان د الله تسبیح وایي. بل حدیث کې ذکر دی چې دا میږان د عالم الدین دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي، د مغفرت دعاګانې. او درېیمه فایده علماو دا ذکر کړې ده چې په اور باندې سیزل د حیوان او انسان جایز نه دي، ځکه حدیث کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يعذب بالنار الا رب النار. په اور باندې تعذیب څوک نشي ورکولی مګر د اور رب، هغه به ورکوي چې الله رب العالمین دی. په اور باندې سیزل د بل چا دپاره جایز نه دي. زموږ شریعت کې خبر هم دا ده.